انسان سره دوه غټ دشمنان دي، یو ته شیطان او یو بل ته نفس وی. دا نفس هغه خراب نفس دی چې سړي ته ګناهونه ښیي. دا د انسان په وجود کې د شیطان یو جاله ده. دا شیطان د بهر دشمن دی او دا نفس د ننه دشمن دی. دواړه دشمنان یو ځای شي نو په انسان باندې حمله کوي. اوس دا شیطان د مختلف چالونه دي او په مختلفو طریقو دی راځي او انسان د خدای نه اړوي. د غټ میشن څه دی، د کار څه دی، د مقصد څه دی. د لوی میشن دا دی چې د الله او د بنده په منځ کې لرېوالی پیدا کړو او داسې سکیم جوړول، داسې سازش جوړول چې الله د خپل بنده نه خفه کړي. بس دا د لوی میشن دی. او بیا دې کې غټ غرض دا دی چې د آدم علیه السلام دا څومره اولاد دی دا په لوی عذاب کې مبتلا شي، چې خدای خفه شي، خدای په عذاب کې مبتلا شو. دا د لوی میشن دی. او دا ځکه چې د آدم علیه السلام د سجدې نه کولو په وجه باندې خدای دې ذلیل کړی دی. نو دې دشمن دی. قرآن شریف کې الله فرمایي وی دا شیطان ستا د پاره دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو، وی دا ستا دشمن دی. فاتخذوه عدوا، نو د تر دوست په نظر مګوره، دی دشمن وګڼئ، د دشمن په نظر ورته وګوره. دی په مختلفو طریقو دی نن بیان کې راځي دا مختلف سکیمونه درته ښیم چې دی په کومو سکیمونو راځي او دی مسلمان ګمراه کوي. دی داسې حیلې جوړئ، داسې سازشونه جوړئ چې هغه بس تا عقل کې هم نه راځي. لکه ګوره چې تو وده شې، خوب کې دې هم نه پرېږدي. حالانکې په خوب کې سړی مکلف نه دی. که سړی وده شو دی په خوب کې هر څه حرکت کوي نو خدای را دنه تپوس ته کوي، دی مکلف نه دی. لیکن دی په خوب کې لګیا دی تا ته غلط سوچونه اچوي. دا ګنده خوبونه او د یری دا خوبونه تا یرول دا را د مشن دی او د کار تا په خوب کې خوشحالی ته نه پرېږدي، پریشانه کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي وی دی د انسان دی پوزه کې دننه دی دماغو سره دقلته د ناستی او ستا دی سټ سره ناستی. دا دوره د مرکزونه دی. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي اذا استيقظ احدکم من منامه، چې تاسو کې یو سړی د خوب نه راپاسید فتوضأ او دی اودس کول غواړي اودس کوي نو څه چل دی وکړي فلیستنثر ثلاثا، نو 3 ځله دی پوزه سون کی. او دا اول 3 ځله پوزه سونول اوبه به واچې، سون کول دا چې لاول به اوبه واچې برابر کاږي او بیا به پوزه سون کی، بیا به اوبه واچې برابر کاږي، بیا به سون کی، بیا به پوزه کې اوبه واچې برابر کاږي، بیا به سون کی. دا ولې نبی علیہ السلام په خپل دلیل وی فإن الشیطان یبیت علی خیشومه، وی د پوزې په دا سر کې د شیطان ناسته، شیطان پکې ناسته کړي. نو ما دا یو حدیث اوینو یو ډاکټر صاحب دی دا ENT سپیشلیست دی، هغه ما ته وی دا د نبی علیہ السلام حدیث دی، ما بخاری شریف کې راځي، د پیغمبر علیہ السلام مبارک حدیث دی. نو لغوندې په سوچ کې پریوت ما ته وی که د نبی علیہ السلام په یو حدیث چې عمل وکړو د نزله زکام د مرۍ بیماری بنی، بالکل دا بیماری بینی. وی زه پکې یو پوټې غوندې خبره درته وکړم چې دیس د خوبه پاسي، که د شپې پاسي او که د غرمې د خوبه پاسي او لږې تړمې اوبه، حدیث کې د تړمو ذکر نشته، او وی که لږې تړمې اوبه دی په دې پوزه بره ځان ته راکاږي او په دې ګس طرف بره ځان ته راکاږي او پوزه سوڼی، د اس قسمه د نزلې زکام بیماری بني. دا زه ګرنټي درکو. نو ما ورته یو بل حدیث هم مې د پیغمبر علیہ السلام مبارک یو حدیث دام دی چې 3 ځله خوله کې اوبه واچوه او غرغړاو کا، خوب نه پاسې غرغړاو کا تالو ته اوبه. وی دام نبی علیہ السلام فرمایي حدیث ته مې او زه بس وی چې دا ورسره ملګری شو خبره خلاصه شو.
چې د خوب نه پاسئ. ګوره حضور پاک خدا فرمایي چې د شیطان اثرات دي دلته کې، نو 3 ځله پوزه کې اوبه واچوه، پسون کا او مری کې م اوبه واچوه. د دې پوزې دا ګندګي او دا ګنده رطوبات چې دي دا د مری تر لاندې کوزېږي، نو مریم صفا کو، پوزم صفا کا. نو ډاکټري علاج خو دې په خپل ځای دی، لیکن د نبی علیہ السلام مبارک وینا څه ده؟ فإن الشیطان یبیت علی خیشومه، وی شیطان د پوزې په دا سر کې په دا نلی کې دقه ځای ناسته کوي. نو ناسته د ډېرو مقصدونو دپاره ده. بنیاد ستا خو دغه ځای کې بیماري پیدا کول، جراثیم وردن نه کول، او مری ته دغې رګونو په ذریعه باندې معدې ته خراب څیزونه وردن نه کول او وسوسات چول، دا رد هتکنډې دي. یو بل حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي وی چې سړی اوده شي نو دا شیطان یعقدو علی قافیت احدکم، دې سټ سره خوا کې د سره خپل تارونه دی غرو، لکه سړی چې کوډه کوي او جادو کوي او تارون له غوټې ورکوي، نو دې 3 غوټې هغه تارونه له ورکوي او په هغې چف کوي. څه وایي؟ علیک لیل طویل فرقد، دا خو له اوږده شپه ده اوده شي. علیک لیل طویل فرقد، اوږده شپه ده در باندې اوده شه. نو دا خلک خو سوچونه هم غلط ورچوي او دا خوب ورته خشتۍ مزیداري پاسینه. نو نبی علیہ السلام فرمایي وی که دا سړی پاسید فین استيقظ وذکر الله، دې بیدار شو الله یاد کړ، نو انحلت عقدة، یو غوټه لاړه ختمه شو، یو غوټه ختمه شو، دا هغه سستۍ غوټه ختمه شو. او چې بیا فإن توضأ، او چې اودس وکړه نو 2مه غوټه هم ختمه شو. او چې بیا پاسې الله ته ودرېږي منځو کې نو 3مه غوټه هم ختمه شوه. نو بیا حضور پاک فرمایي فاصبح نشیطا طیب النفس، چې سار پاسې نو دی خوشحاله او زړه هم خوشحاله، سکون وي ورته او دی خشته مزیدار ښکلې هغه صفا ځان داسې صفا محسوسوي، دا زړه او دا باطن داسې پاک محسوسوي او خوشحاله. و الا او که دا اودس ونه که، پوزه خولې ونه وینځله او منځ یې ونه که، نو اصبح خبیث النفس کسلان، نو بیا به سي، بیا به دې خپل کټ کې ناستې، کرسی کې به ناستې او غټ غټ اسویلي به کوي او خوب به ورځي او دا وجود به ورته سس ښکاري او پریشانه به دا مخکې سړی به پریشانه نه، زه نه وایم حضور پاک فرمایي دا دویم سړی به پریشانه، په سوچونو کې به مبتلي او په پریشانۍ کې به مبتلي. ولې دا د شیطان اثرات دي. خوب درته خوږی او د مونځ نه دې منع کوي او وجود کې د سستی پیدا کوي، نو دا شیطان زما ستا دشمن دی. دا زه نه وایم، دا رب العالمین فرمایي ان الشیطان لکم عدو، ستاسو دشمن دی، فاتخذوه عدوا، وی ګورې دشمن یې وګڼئ. دا دوست په نظر ورته